دا غزل منظر صاحب جی جی تاسو ته ایسه کې ډالۍ وي ارشاد وای کله پښتو کله اسلام کله بدلون راولي ها 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 کله پښتو کله اسلام کله بدلون راولي په حقیقت کې د پښتون زوال پښتون راولي واه واه او زه ستا خندا ته مسیحا جانانه ځکه وایم زه ستا خندا ته مسیحا جانانه ځکه وایم د ستا خندا په مړو رګونو کې ژوندون راولي ډېر او سپټ خو نه دی خو د ویارې پې پردا چو سپورټ خو نه دی خو د ویارې پې پردا چو چې د کابل او پېښور منځ کې بېلتون راولي سپورټ خو نه دی خو د ویارې پې پردا چو چې د کابل او پېښور منځ کې بېلتون راولي اوس وخت بدل دی اوس فرهاد په تیشه سر نه وهي اوس وخت بدل دی اوس فرهاد په تیشه سر نه وهي اوس شیرینۍ په ځان پسې په ټلیفون راولي اوس وخت بدل دی اوس فرهاد په تیشه سر نه وهي اوس شیرینۍ په ځان پسې په ټلیفون راولي او زما په خیال د دې نه غوره عبادت به نه وي زما په خیال د دې نه غوره عبادت به نه وي څوک چې رښتیا باندې د دوو زړونو تړون راولي ډېر ښه او چې د مهرنګ خبرو هم بیدار زلمیه نه کړي چې د مهرنګ خبرو هم بیدار زلمیه نه کړي اخیر پتا کې بیداری به کوم جنون راولي ډېر غزل لیکل غزل ویل ننګیاله ټوکې نه دي غزل لیکل غزل ویل ننګیاله ټوکې نه دي دا خو بس خدای ستا د لفظونو څه سمون راولي کله پښتو کله اسلام کله بدلون راولي په حقیقت کې د پښتون زوال پښتون راولي واه ډېر اعلی جی